کله هم چې تاسې خپل ټلیفون یو چاته ورکوئ نو د بیرته راخیستلو پر وخت په خپل موبایل کې دا یو څو کوډونه لازمي ډایل کوئ. ځکه دوستانو نن سبا داسې وخت راغلی چې مقابل شخص کولی شي ستاسو ټلیفون په یو څو ثانیو کې در هیک کړي او یا ستاسو د موبایل یوه برخه هیک کړي او یا هم دوستانو ستاسو په موبایل کې یو داسې اپلیکیشن انسټال کړي چې هغه وکولی شي ستاسو مکمل موبایل په خپل واک او د خپل کنټرول لاندې راولي. نو دوستانو دغه ویډیو را سره سټیپ بای سټیپ وګورئ. ټول معلومات در سره پر همدې ویډیو کې شریکوم. د ټاپک څخه وړاندې که تر اوسه تاسو ویډیو ته لایک نه ورکړی دوستانو ویډیو ته لایک ورکړئ او که چینل ته په لومړي ځل سره راغلي یاستئ چینل در سره حتمي سبسکرایب کړئ. دوستانو تر ټولو دمخه به تاسو په خپل موبایل کې هم ښه نو ګرانو دوستانو لومړنی کوډ موږ تاسو سره په دغې ډول ده. تاسو به راسئ خپل موبایل په راخلاص کې پکې ولیکئ سټار هیش سټار شپږ دوه سټار هیش. دا به د خپل یو سیم کارت څخه ډایل کړئ. د ډایلولو وروسته تاسو سره به په خپل موبایل کې دې ته ورته یو صفحه راخلاصه شي. دلته لیکل کېږي چې تاسو نمبر ته پلانکی شخص هم لاسرسی لري. تاسو میسج یې دغه نمبر ته فارورډ کېږي. اوس مهال تاسو لیدلی شئ چې زموږ نمبر هېڅ کوم شخص نه اوري او زموږ نمبر ته لاسرسی نه لري او که چیرې کوم شخص ورته لاسرسی ولري څنګه کولی شو چې یې ریز کړو. هغې دپاره به دوستانو تاسو ډایل کړئ ډبل هیش ډبل زیرو سټار هیش ډبل هیش ډبل زیرو دوه هیش. دوستانو تاسو به د همدغه کوډ له خپل یو سیم څخه ډایل کړئ. تاسو لیدلی شئ چې که چیرې په دغې نمبر کې کوم سیټینګ شوی وي زموږ په موبایل کې شوی وي د همدغه کوډ د لارې موږ تاسو کولی شو هغه په بشپړ ډول په اریز کړو تر څو دغه کوډینګ چې کوم ترسره کړی وي دا ختم سي. کوډ تاسو ته په سکرین باندې هم ښکاره شو. تاسو کولی شئ استفاده ورسره ښه وکړئ. دریم کوډ موږ تاسو سره په دې ډول ده که چیرې تاسو په خپل کور کې موبایل ولرئ ستاسو کوچني ورور سره وي یا تاسو کوم بل ملګري سره وي تاسو نه پوهېږئ چې هغه په خپل موبایل کې څه ګوري د څه شی استعمالوي په خپل موبایل کې تاسو کولی شئ دغه کوډ په ذریعې سره هر څه معلومات ترلاسه کړئ. کوډ په دې ډول ده هیش سټار هیش سټار هیش څلور شپږ درې شپږ بیا هیش سټار او بیا به دوستانو د ستوري کلمه اضافه کړئ بیا به یې ډایل کړئ. دوستانو دغه کوډ دوستانو په هغه موبایلونو کې کار کوي چې ورژن یو څه ناڅه اوچت وي. په اوپو او ویوو موبایلونو کې دغه کوډ اوس مهال کار نه کوي. کولی شئ دغه کوډ په ذریعې سره ټول معلومات ترلاسه کړئ چې دغه شخص په خپل موبایل کې څه ګوري همدارنګه کوم اپلیکیشنان کاروي څومره وخت دپاره دغه خپل ټلیفون کاروي. کولی شئ له همدغه کوډ څخه استفاده وکړئ او اړوند معلومات ترلاسه کړئ. کوډونه دوستانو تاسو په سکرین باندې ښکارېدل کولی شئ له هر کوډ څخه سکرین شاټ واخلئ او خپل موبایل کې چک کړئ د اړتیا پر مهال ترېنه ګټه واخلئ. که ویډیو معلوماتي او ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي ویډیو ته لایک ورکړئ او که تر اوسه تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ راتلونکي ویډیوګانې هم تر تاسې در ورسیږي. مننه ستاسو لیدو څخه.